خلق ډیرو شورو خنداګانې وي او هر څوک په خپل ژوند کې بوخت ښکارېدل، خو زه د همدې هجوم په منځ کې د همدې هجوم په منځ کې ځان پر دې احساس ولم. زه د خلکو تر منځ ناست وم، خو داسې ښکارېده لکه زما او د دوی تر منځ یو خاموش واټن وي، یو خاموش واټن وي، یو داسې دیوال چې هیڅوک یې نه ویني، خو زه یې هره لحظه احساسوم. خلک به خبرې کولې، خندل به او د ژوند خوشحالۍ به یې شریکولې، خو زما زړه له ډېر وخت نه له هر احساسه ستړی شوی و. کله کله به ما هم مسکا وکړه، خو هغه مسکا یوازې د شونډو وه، زړه مې لا هم په خاموش درد کې بندو. عجیبه ده انسان کله کله د خلکو په منځ کې تر تنهایی ډیر یوازې شي. ما شاوخوا خلکو ته وکتر څوک خپل څوک لرل، خپل ارام خپل سکون، خو زه داسې وم لکه د غلط سلای انسان. ذهن مې بیا زړو یادونو ته لاړه، هغه وختونو ته چې زه په بای مهم وم، د چا د خندا سببم، خو اوس هر څه بدل شوي وو، او زه د خپل ژوند په همدې ګڼې ګوڼې کې پردیشي راغله، او خلکو پرورو لا هم په هماغ احساس کې بندوم دروند زړه، او داس احساس سره چې ګواکې زه دې نړۍ نه یم.